تازه پاکستان د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبر ورکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. بلاول بوټو د افغان جنو زده کړو په برخه کې کار روان دی. 448 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستلو هیڅ هیله نشته. که څه هم د طالبانو حکومت د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه هیڅ هم نه وایي، خو د افغانستان د دې لوی ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کنفرانس کې کړي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیزي، خو ځواب یې رانه کړ. خو وړاندې یې بېلابېلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې یې په ترکیه کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړې. هغه یې ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کېږي. د یادونې ده چې مخکې له دې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د 2022 میلادي کال د اګست په 25مه نیټه د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري، او په خبره یې طالبان د نجونو ښوونځي د پاکستان په امر تړلي دي. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.